سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. میراج الدین شینواری یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل تر په ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته یو بله بهترینه صرافي درو پیژنم د بینانس او همدارنګه د نور صرافیو سره به انشاءالله بهترینه صرافي درو پیژنم چې په دغه صرافۍ کې مونږ تاسو ته په فری ډول سره هر هفته مونږ تاسو ته $2 راکول کېږي. په هغه $2 مونږ تاسو کولی شو ټریډ وکړو او د هغې په ټریډ کې چې کومې پیسې مونږ تاسو ګټو هغه کولی شو پیسې ترې ویډرا کړو. که موبایل ته تاسو لګئ او که همدارنګه تاسو خپل باینانس ته لګئ، هر ځای ته لګئ، نو ډېر بهترین او خوندوره صرافي ده. په دې ویډیو کې مکمله طریقه انشاءالله درته ښیم. هغه ملګري چې هغوی وایي چې مونږ مطلب په باینانس کې دومره پیسې نه لرو چې ټریډ وکړو، نو د هغوی دپاره دغه بهترینه صرافي ده، ښه صرافي ده. نه کوم وریفیکیشن غواړي چې یا الکترونیکي تذکره ده یا پاسپورټ ده یا دا دی دغه نه، بس صرف اکاونټ پکې جوړ کړه. هر هفته تا ته $2 ریوارډ درکړي چې په هغې سره ته کولی شې ټریډ وکړې. دغه $2 چې کوم درکړي دا ته نشي ویډرا کولی، خو هغې باندې چې ته کوم ټریډ کړي په فیوچر کې ټریډ کړي او په هغه ټریډ باندې ته کومې پیسې ګټې ته کولی شي هغه ترې ویډرا کړې. نو انشاءالله مکمله طریقه به درته ښیم. زموږ چینل میراج خان سکل سره سبسکرایب کړئ. زه د کریپټو کرنسي او همدارنګه د باینانس د ټریډنګ اړوند ویډیوګانې په همدې چینل کې انشاءالله تاسو ته اپلوډ کوم او کوشش کوم چې نورې هم تخنیکي ویډیوګانې که هغه په نورو برخو کې هم انشاءالله تاسو سره شیر کوم. دوستانو د دې صرافۍ لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. ډسکرپشن کومې ساحې ته وي، د کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ د دې په دې لیکنه یا په دې ټایټل باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک پې وکړه تاسې لاندې راشئ، دلته لیکل شوي مور، په دې مور باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو سره لینکونه راوځي. صحیح شو؟ نو په دلته لکه ما لیکلي د واتساپ ګروپ بینانس پښتو لینک دا، دغسې ما لیکلي د دې صرافۍ لینک دا دی. صحیح شو؟ یا به ما لیکلي بینګ ایکس صرافۍ لینک دا دی. صحیح شو؟ نو په دغه لینک باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسې په لینک باندې کلیک وکړو دغه صرافي به تاسې ته چې دی په دغه شکل سره راخلاصه شي. ګورئ په دغه شکل به تاسې سره دغه صرافي راخلاصه شي. دلته به تاسې په لوګین باندې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ کله چې په لوګین باندې کلیک دلته به بره تاسې راشئ، دلته تاسې سره لیکل شوي ساین اپ. صحیح شو؟ په دې ساین اپ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ چې کله په ساین اپ باندې تاسې کلیک وکړو دلته په لومړي سر کې تاسې یو ایمیل ورکړئ، خپل یو ایمیل به ورکړئ. صحیح شو؟ لکه دا ایمیل دی، دا ما یو ایمیل ورکړه، خپل یو ایمیل به تاسې دغسې دې ته ورکړئ. صحیح شو؟ لکه مطلب ما دا ایمیل ورکړه. دلته به تاسې پاسورډ ورکړئ. پاسورډ به څه ډول پاسورډ ورکوئ؟ پاسورډ په دې صرافي د دغه ډول پاسورډ ورکوئ لکه مطلب دغه ABC حروف به پکې شامل وي، همدارنګه 1 2 3 به پکې شامل وي او لیټرز به پکې شامل وي. لکه دا وینې دا شیان به پکې شامل وي، لکه دا مطلب دغه W شوه، لکه د ډالر نشان شو، همدارنګه نور شو. نو دغه شیان به تاسې سره په پاسورډ کې شامل دي. زه راځم پاسورډ ورکوم یو دانه. ګورئ دوستانو کله چې ما پاسورډ ورکړ، پاس مې خپل ایمیل ورکړ، دلته راځي ریفرل کوډ. صحیح شو؟ په دې ریفرل کوډ په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په ریفرل کوډ باندې کلیک وکړو دلته به تاسې دغه ریفرل کوډ ورکړئ. ګورئ دا تاسې ته ښکاري HPI 9G دلته ما تاسې ته لیکلی دی، په دغه شکل به یې ورکړئ. نو یا به داسې په دغه شکل تاسې له ځان سره ولیکئ HPI 9G7. صحیح شو؟ دغه به تاسې هم دغه شکل سره ورکړئ، اخر کې دی. صحیح شو؟ نو په دغه شکل به تاسې دغه صرافۍ ته دا ورکړئ او په ساین اپ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ کله چې په ساین اپ باندې کلیک وکړو ستاسې اکاونټ جوړېږي. دلته تاسې ته یو 3 تصویر پاس دې ځای کې تصویران ښایي چې لومړی دا تصویر سلیکټ کړئ. ګوره لومړی تاسې ته وښودلی دی، په لومړي کې ټولې خانې ډکې دي. صحیح شو؟ خانې ډکې تاسې ته وښي. نو دلته ګوره ځای کې دا خانې ډکې دي. صحیح شو؟ دا اول به دا ډکو خانو والا سلیکټ کړئ. صحیح شو؟ په دویم تصویر کې تاسې ته ښکاري هلته ضرب نشانونه دي، په دویمو خانو کې ضرب نشانونه دي. ضرب نشانونه هلته تصویر کې دغه دي. صحیح شو؟ او دریم کې ستوري دي. ستوري ګوره چې تاسې سره هر ډول هر شی درته وښود په همغسې به لومړي سر کې به سلیکټ کوئ. په دریم کې چې د ستوري ګوره تاسې په لومړي کې لومړۍ خانې ټولې ډکې وي، ما لومړی انتخاب کړ، ګوره کلیک مې پرې وکړ، ونې ورته ولیکه. په دویمې خانو کې ګوره دې ځای کې لیکل کېږي، په دې ځای کې ګوره دې ځای ته زړور وګورئ. صحیح شو؟ دې ځای ته بیا هم وګورئ، په دې ځای کې لیکل شوي، په لومړي کې لیکل شوي دي ټولې خانې ډکې دي، ما لومړی انتخاب کړ. په دویم کې خانو کې ضرب نشانونه دي، ما دویم انتخاب کړ ضرب نشانونه والا، او په دریم کې ستوري دي. نو ستوري مې دا چې کله انتخاب کړ په اوکې باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ چې کله په اوکې باندې کلیک کړو ستاسې اکاونټ چې دی هغه وریفاید شو. نو اوس به ستاسې جیمیل ته یو وریفیکیشن کوډ لاړ شي. نو اوس راځئ تاسې خپل جیمیل را خلاص کړئ. ګورئ دوستانو ما چې کوم کوډ ورکړ هغه ایمیل ته مې کوم کوډ راغی هغه مې ورکړ، نو بالکل زما اکاونټ چې دی جوړ شو. نو دا دی اوس په دغه صرافۍ کې زما اکاونټ جوړ شو. نو دا به اوس ما ته څه ډول ګټه راکوي. صحیح شو؟ نو دلته به تاسې راشئ، په دې ځای کې په دې په بره کونج نشانه باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې ځای کې چې کله کلیک وکړو دلته تاسې سره راځي ریوارډ.
ریوارډ هوب صحیح شو. دا ریوارډ هوب په دې وینئ په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو ستاسې د نن ورځې هغه ریوارډ چې دا به چک شي. ګورئ دلته په خپله باندې چک کېږي. صحیح شو. نو ګورئ دی چک ناو باندې به تاسې کلیک وکړئ نو موږ ته د اوچ ټریډینګ دپاره 10 USDT راکړه. صحیح شو. نو ګورئ دوستانو په دې کې مونږ ته نن خو 19 تاریخ ته 19 تاریخ نه هفتواري شروع ده. صحیح شو. نو په دلته تاسو ته چې دی په دې کې پیسې ورکوي. دغه دوه زیړ دغه چې ښکاري یو دا په هفته کې په دې دواړو کې دې کې تقریبا 0.0 دي، په دې کې تقریبا $1.5 دی. نو په هفته کې تقریبا تر $2 پورې تاسو ته درکوي. چې کله تاسو ته پیسې درکړي هر ورځ به تاسو دا په دې شکل چک کوئ. نو بیا به تاسو راشئ دلته به شاته بیګ وکړئ. دلته به ستاسې پیسې چې کله مطلب په هفته کې تاسو ته $2 درکړه هغه اټومیټیکلی ستاسې اکاونټ کې راځي، ستاسې په دغه کې جمع کېږي، تاسو ته ستاسې په فیوچر اکاونټ کې تاسو ته جمع کېږي. بیا به تاسو راشئ فیوچر ټریډینګ ته. صحیح شو. فیوچر ټریډینګ ته چې کله تاسو راغلی همغه د بینانس په رقم په دې کې هم ټریډ شي، بینانس په رقم کې ټریډینګ شي. نو ګوره پاس دلته تاسو لیوریج مطلب دلته په دې ځای کې تاسو یو کوین سرچ کولی شئ چې دغه کوین دی. یو کوین سرچ کړئ مطلب BTC سرچ کړه. دلته تاسو لیوریج ورته ټاکلی شئ څومره لیوریج مطلب په لانګ کې اخلئ لانګ لیوریج ټاکلی شئ، په شارټ کې اخلئ شارټ لیوریج. د دې ځای څخه تاسو په دغه شکل سره دغسې ټاکلی شئ. په هر څومره لیوریج چې تاسو ساتئ هغه په اوکې باندې تاسو کلیک وکړئ. اوس تاسو یو کوین اخلئ چې مطلب تر $2 دی غواړئ د $2 ټریډ وکړئ نو په دې اپشن نه تاسو کولی شئ ټول ډالر ټریډ وکړئ. که یو سیګنال یا یو کوین تاسو لانګ اخلئ په دې ځای کې لانګ لیکل شوی لانګ ټریډ کړئ، او که شارټ اخلئ شارټ همغه د بینانس په رقم دی. صحیح شو. نو دلته تاسو ته پوزیشن ښیي، بیا ګټو تاوان درته ښیي، او په آرډر کې چې آرډر ستاسې جوړ شي نو په دغه شکل سره دی. بل یوه خبره چې تر ټولو ضروري ده هغه به زه تاسو ته یادونه وکړم. کله هم چې تاسې پیسې پکې ګټئ نو په فونډینګ د فیوچر ویلیټ نه زر پیسې مه وباسئ. کله چې $2 $3 $5 ته رسي بیا تاسې کولی شئ دغه پیسې چې دی تاسې په د فیوچر ویلیټ نه بل ویلیټ ته انتقال کړئ. مثال په طور سره اوس دلته دا فیوچر ویلیټ ته په دې فیوچر ویلیټ کې تاته $2 درکړي په هغې باندې ته کار کړې ته ګټه کړي هغه مه تر وباسئ. صحیح شو. مطلب په فیوچر ویلیټ کې تا سره پیسې دي او تا په $2 ټریډ وکړو هغې کې تا 10 سنټه وګټل او هغه 10 سنټه تا راواخیسته یا د فونډینګ ویلیټ ته ولګي یا د سپاټ ویلیټ ته ډایرکټ ولګل 10 ویلیټ 10 سنټه نو هغه $2 چې تا سره هغه ایکسپایر کېږي. نو کوشش وکړئ چې کله $4 $5 $7 کېدل نو بیا تاسې له فیوچر نه فونډینګ ته لګئ، بیا بینانس هر ویلیټ ته چې تاسې لګئ لیږلی شئ. نو دا ډېره بهترینه صرافي ده. انشاءالله په راتلونکي کې به دې باندې زه نورې ویډیوګانې هم در جوړوم چې بیا زه ستاسو په خدمت کې راځم. تر هغې پورې معراج خان سکلز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او انشاءالله نوي ویډیوګانو سره به ښایسته ویډیوګانو سره بیا انشاءالله ستاسو په خدمت کې یم. ډېره زیاته مننه.